ښوونه او روزنه په خپل کور کې ښوونه او روزنه په خپل کور کې خپرونه د پکتيکا د دپوهنې رياست د ساينس او ښوونیزې ټکنالوژي مدیریت له لوري وړاندې کیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. امید لرم چې روغ او جوړ به یاست. راځو یولسم صنف کیمیا ته او موضوع معلومه ده چې هغه کتلوي برخه ده. نو په کتلوي برخه باندې بحث کوو. لومړی د کتلوي برخې تعریف کوو او وروسته یې فارمولونو ته راځو. کتلوي برخې تعریف دا ده که چیرې د یو محلول د یو جز کتله د محلول د ټولو اجزاو د کتلو په مجموعي وویشو لاسته راغلي عدد ته کتلوي برخه وایي. صفر ډبلیو سمبول سره ښودلی سو. یعنې دا یې لیکو چې د حل کوونکي کتلوي برخه د حل کوونکي کتلوي برخه مساوي کیږي د حل کوونکي کتله تقسیم پر حل کوونکي کتله جمع حل کیدونکي کتله یا فرمولیک شکل باندې ښیو چې W1 مساوي کیږي. W1 فرضاً حل کوونکي ماده سوه، یعنې د حل کوونکي مادې کتله مساوي کیږي له M1 تقسیم پر M1 جمع M2. او بل فرمول د حل کیدونکي مادې لپاره ده. نو د حل کیدونکي کتله به په صورت کې لیکو. فرمول دا ورته لیکو چې W2 مساوي کیږي M2 تقسیم پر M2 جمع M1. نو د دې فرمول په مرسته باندې کولی شو چې د حل کیدونکي مادې کتلوي برخه پیدا کړو. نو د کتلوي برخو مجموعه به بیرته مساوي وي له څو سره؟ یو سره. دا یې لیکو چې د حل کوونکي کتلوي برخه جمع د حل کیدونکي کتلوي برخه مساوي کیږي له یو سره، یا W1 جمع W2 مساوي ده له یو سره. اوس یو مثال هم کې کاروو. مثال په دې ترتیب راکړل شوی که چیرې 30 ګرامه سودیم کلوراید په 180 ګرامه اوبو کې حل شي، د سودیم کلوراید او اوبو کتلوي برخې پیدا کړئ. دا یې لیکو M1 مساوي کیږي سودیم کلوراید څومره راکړل شوی ده؟ سودیم کلوراید راکړل شوی 30 ګرامه. خو دغه سودیم کلوراید 30 ګرامه په څومره اوبو کې حل شوی؟ M2 مساوي 180 ګرامه سره، یعنې 30 ګرامه سودیم کلوراید په 180 ګرامه اوبو کې حل شوی ده. نو تاسې واچیو کې یاسته WDH2O. WDH2O دا معنا چې د اوبو کتلوي برخه پیدا کړئ یاسته، او WD NaCl او د سودیم کلوراید کتلوي برخه څنګه یاسته پیدا کړئ. نو لومړی د اوبو کتلوي برخه پیدا کوو. دا یې لیکو چې WDH2O لپاره مساوي کیږي د اوبو کتله څومره سوه؟ 180 ده، 180 ګرام تقسیم پر 180 ګرام جمع د حل کیدونکي کتله چې هغه څو ده؟ 30 ګرامه ده. 30 ګرام دا به سره جمع کو 180 ګرام تقسیم پر 180 جمع 30 200 ګرام. 200 ګرام سره ختمي، یو صفر به صفر سره ختم شي. نو ولا صفر شل جواب راغی، ولا صفر شل. د اوبو کتلوي برخه په دغه محلول کې ولا صفر شل ده. اوس راځو د سودیم کلوراید کتلوي برخه پیدا کوو، یا WD سودیم کلوراید مساوي کیږي د سودیم کلوراید کتله 30 ګرامه راکړل شوی، 30 ګرام
تقسیم پر 30 ګرام جمع 180 ګرام جمع 180 ګرام. نو 30 ګرام به سره جمع کوو 180 200 ګرام راځي 200 ګرام ګرام به ګرام سره ختم سي. نو کله چې ګرام سره ختم سو صفر به له صفر سره ختم سي 3% به جواب راسي 3%. نو په دغه محلول کې د سودیم کلوراید کتلې برخه 3% رااله. اوس موږ دا هم ویل چې W1 یا WdH2O جمع WD سودیم کلوراید لپاره مساوي ده له یو سره. اوس یې ګورو چې رښتیا یو سره مساوي کېږي که نه مساوي کېږي. WdH2O 18 تقسیم پر 6 جمع WD سودیم کلوراید 3% ده مخرج مشترک شل ورته نیسو شل په شل یوې دا به 18 جمع 3 سي 18 جمع 3 شل تقسیم پر شل مساوي ده له یو سره. نو د دواړو کتلیو برخو مجموع بیرته له یو سره مساوي سوه. اوس راځو د کتلیو برخې فیصدي باندې غږیږو. یعنې که چیرې د کتلیو برخې ته د 100 عدد ضرب سي نو دا به د کتلیو برخې فیصدي لپاره فورمول سي. فرضاً دا د حل کوونکي کتلیو برخه اوس به دلته یو قیمت بل سره ضرب سي فیصدي. نو د فیصدي فورمول باید چی سي خالص 100 عدد ورته ضربو ضرب 100. نو اوس که وغواړو چې د کتلیو برخې فیصدي پیدا کړو خالي فورمول ته یې 100 عدد ضربو او یو مثال به ور باندې کاروو. مثال په دې ترتیب دا 15 ګرامه ګلوکوز ده. دا په 115 ګرامه اوبو کې حل شوی دی. د کتلیو برخې فیصدي پیدا کړئ دا یې لیکو ام دی سی شپږ H12O مساوي ده له 15 ګرامه سره 15 ګرامه سره او ام دی H2O مساوي ده له 115 ګرام 115 ګرام. یعنې په 115 ګرامه اوبو کې 15 ګرامه ګلوکوز حل شوی دی او محلول جوړ شوی ده. اوس دلته د ګلوکوز او د اوبو د کتلیو برخې فیصدي پیدا کړئ. دا یې به ولیکو چې WD C12 H12O فیصدي پیدا کړئ دا نامعلومه ده. او بله WdH2O فیصدي دا هم څنګه ده نامعلومه ده. یعنې د ګلوکوز د کتلیو برخې فیصدي پیدا کړئ او د اوبو د کتلیو برخې فیصدي پیدا کړئ. نو دې فیصدي پیدا کولو لپاره نور فورمول یې خاص ده که د کتلیو برخې په ډول ده خو خالي یو د 100 عدد ورضرب ده. دا یې لیکو چې WdH2O لپاره مساوي کېږي د اوبو راکړل شوې کتله 115 ګرامه ده 115 ګرام تقسیم پر 115 ګرام جمع 15 ګرام ګلوکوز او ضرب 100 عدد. دا به ولیکو چې WdH2O لپاره چې فیصدي ده مساوي کېږي 115 ضرب 100 تقسیم پر 115 جمع 15 150 راځي 150 صفر په صفر سره ختم سي 115 ضرب 10 تقسیم پر 15 مساوي ده 90. یعنې دلته به په دغه محلول کې د اوبو فیصدي 90 وي. یعنې دلته 90% اوبو شتون لري. اوس د ګلوکوز فیصدي پیدا کوو. W د ګلوکوز لپاره یې فیصدي پیدا کوو. دا یې لیکو چې د ګلوکوز کتله 15 ګرامه ده 15 ګرام تقسیم پر 15 ګرام ضرب د اوبو کتله څومره ده 115 ګرام ضرب 115 ګرام ضرب 100.
نو W د ګلوکوز یا د ګلوکوز د کتلوي برخې فیصدي مساوي کیږي له 15 ضرب سال تقسیم په 150 باندې 0 0 سره ختمو 15 سره ختمېږي 10 تقسیم پر 1 مساوي ده له 10 نو د ګلوکوز د کتلوي برخې فیصدي مساوي ده له 10 سره خالي سره دا جمع علامه شوه نو د ګلوکوز د کتلوي برخې فیصدي 10 راله د ګلوکوز د کتلوي برخې فیصدي 10 او د اوبو فیصدي 90 جمع 10 ته 100 څخه جوړیږي هیله ده چې پر دغه موضوع به مو هم پوه شوي یاست اوس راځو مولریټي ته په مولریټي باندې بحث کوو مولریټي غلظت مولریټي غلظت په CM سره ښودل کیږي داسې تعریفوو چې د حل کېدونکي مادې د مولونو شمیر د محلول د حجم په واحد کې عبارت د مولریټي غلظت څخه ده د حل کېدونکي مادې د مولونو شمیر د محلول د حجم په واحد کې عبارت د مولریټي غلظت څخه ده نو د مولریټي واحدات څه دي واحدات په دې ترتیب دي مولریټي واحدات یو واحد مولي فلیتر ده بل واحد مولي په متر مکعب بل واحد مولي په دېسي متر مکعب او داسې نور دا د مولریټي واحدات شو اوس راځو مولر غلظت ته مولر غلظت باندې هم یو څو خبرې کوو او بیا به د مولریټي فرمولو باندې خبرې وکړو مولر غلظت څه ده مولر غلظت یا مولر محلول دا یې وایو چې د حل کېدونکي مادې د مولونو شمیر د محلول په 1 لیتر حجم کې عبارت د مولر غلظت څخه ده اوس که موږ وغواړو چې یو مولره محلول جوړ کړو یا 2 مولره محلول جوړ کړو نو د هغوی جوړولو لپاره دا یې لیکو که چیرې د یوې مادې 1 مول راواخیستل شي که هره ماده هغه په 1 لیتر اوبو کې حل شي نو محلول ته یې 1 مولره محلول ویلی سو که چیرې د یوې مادې 2 موله راواخو په 1 لیتر اوبو کې حل کو یا په 1 لیتر محلول کې حل کو دې محلول ته 2 مولره محلول ویلی که د یوې مادې 0.1 مول راواخو دا په 1 لیتر اوبو کې حل کو دې ته 0.1 مولره محلول ویلی شو نو چې هر کله مولریټي غلظت محاسبه کوو 2 فرمولونه یې لرو د هغو فرمولونو په مرسته باندې موږ کولی شو چې د مولریټي غلظت محاسبه کړو یو فرمول یې دا ده چې CM مساوي کیږي د منحله مادې د مولونو شمیر تقسیم د محلول د حجم واحد باندې یا n پر v CM مولریټي ده n مول راښیي او v حجم راښیي د دې فرمول په مرسته باندې هم کولی شو چې مولریټي غلظت محاسبه کړو بل فرمول په دې ترتیب ده CM مساوي کیږي m ضرب 1000 میلی لیتر ضرب مولر تقسیم پر
ام ضرب وی ملي لیتر. بل فرمول دا ده د دغو فرمولونو په مرسته باندې کولی سو چې مولرټي غلظت محاسبه کو. اوس یو دوه مثاله هم ورباندې کاروم. یو مثال په دې ترتیب راکړل شوی 2 موله پوتاشیم هایدروکساید په 1 لیتر محلول کې حل شوي مولرټي غلظت محاسبه کیسته. این دا لیکو چې ال مساوي ده ان مساوي ده له 2 موله سره 2 موله سره خو حجم څومره دا د محلول حجم 1 لیتر ده چې محاسبه کوي مولرټي غلظت محاسبه کوي سی ام نه معلوم ده. د دې پیدا کولو لپاره دا لیکو چې سی ام مساوي کیږي ان تقسیم پر وی ان مول او وی حجم حجم ده نو 2 مول تقسیم پر 1 لیتر باندې 1 لیتر باندې 2 تقسیم پر 1 مساوي ده له 2 سره نو سی ام په مساوي سی له 2 مول تقسیم پر لیتر عبارت له مولر څخه ده. مولر د مولرټي واحد سو. یو بل مثال هم ورباندې کاروم. 1.6 ګرامه د ګوګړو تیزاب 1.6 ګرامه د ګوګړو تیزاب په 4 لیتره اوبو کې حل شوي دي مولرټي غلظت محاسبه کوي. په دې ترتیب باندې لیکو ام مساوي سو له 1.6 ګرامه سره 6 ګرامه سره. خو دا ماده ګوګړو تیزاب د ګوګړو تیزابو مالیکولي کتله 98 ګرامه ده 98 ګرامه. حجم دلته څومره سو؟ حجم 4 لیتره سو 4 لیتره سو. اوس دلته چې محاسبه کوو چې نه معلوم سو مولرټي غلظت نه معلوم ده. مولرټي غلظت محاسبه کوو. د یو محاسبې لپاره دا لیکو چې سی ام مساوي کیږي سی ام مساوي کیږي منحله ماده ام منحله ماده څومره راکړل شوې 1.6 ګرامه 1.6 ګرام زر میلی لیتر زر میلی لیتر ضرب مولر تقسیم پر د منحله ماده مالیکولي کتله 98 ګرام راکړل شوی ده 98 ګرام ضرب حجم 4 لیتر ده ضرب 4 لیتر. دلته به ګرام سره ختم سي. نو دلته مو 4 لیتر لیکلي دي خو 4 لیتر باید ملي لیتر ته واړو چې 4000 ملي لیتره به سي 4000 ملي لیتر تو څو فوي واحدات ختم سي ملي لیتر به اوس له ملي لیتر سره ختم سي دا 3 صفر نه بل دي 3 صفر سره ختم کو. نو دلته یو څلور شپږ په 2 باندې اته پاتنې باندې به یو سي دا په یو څلور شپږ پاتنې باندې په 2 سي 2 په 2 باندې یو او دا به په 2 باندې 2 سي. نو سی ام به مساوي سی له 1 تقسیم پر 2 واحد مولر فاتسو مولر یا سی ام مساوي سو له 0.5 مولر سره یعنی دې محلول غلظت یا پر 2 مولر یا 0.5 مولر ده. نور هم درس په همدغه ځای باندې پای ته رسوو. په راتلونکي خپرونه کې به په مولرټي او نارملټي باندې بحث وکړو.